السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې دغه اپلیکیشن به ستاسو ډېر مشکلات در حل کړي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د درګنته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره موږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو ځو دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. او دا کار کوم دوستانو د دې اپلیکیشن د ډاونلوډېدو طریقه زه تاسو ته په نورو ویب سایټو کې هم درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغه اپلیکیشن په هر موبایل کې ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې دغه تاسو ډاونلوډ کړئ، تاسو به راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. ګوره دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ، دغه رقم ټیکسټ ټو ایموجي. نو ګوره دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې خپل خط په ایموجي کې ولیکئ، یعنې هغه څنګه. ګوره دوستانو زه اوس هغه خط دلته تاسو ته لیکم. کله چې تاسو ټیکسټ په ایموجي باندې کلیک وکړئ، دغه رقم انټر یور ټیکسټ هیر. نو دلته ګوره دوستانو زه خپل خط لیکم. که تاسو غواړئ چې هر خط ولیکئ، تاسو به هغه خط ولیکئ. ګوره دوستانو ما سلام ولیکئ، دغه رقم انټر اونلی ایموجي هیر. دلته به تاسو ایموجي ور وښایي. اوس که تاسو غواړئ چې دغه سلام په هره ایموجي کې کنورټ کړئ، هغه تاسو کنورټ کولی شئ. نو ګوره دوستانو زه دغه ایموجي ورښیم. کله چې تاسو په هغه ایموجي باندې کلیک وکړئ، تاسو به په کنورټ بټن باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو سلام اوس دلته دا رقم ته ولیکل شو. نو ډېر ښایسته سلام ولیکل شو. اوس که تاسو غواړئ چې دغه چاته په واتساپ باندې یا په مسنجر باندې ولېږئ، نو صرف به دوستانو تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم به تاسو واتساپ ووایي. کله چې ګوره دوستانو تاسو واتساپ ووایي، اوس که تاسو غواړئ چې هر چاته ولېږئ، نو صرف به تاسو په هغه نامه باندې کلیک وکړئ او تاسو به په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ. نو هغه خط به هغه سړي ته ولاړ سي. نو ګوره دوستانو سلام اوس په دغه شکل کې ولیکل شو او دغه ما بل چاته فارورډ کړئ. او دغه رقم دوستانو کوم دویم اپشن چې ده، نو ګوره دوستانو دلته دویم اپشن ده ټیکسټ ټو ریپیټ. که تاسو غواړئ چې چاته په یوه وار 200 میسجان ولېږئ یا 200 وارې یو خط ورته ولیکئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره لیکلی شئ. ګوره دوستانو دلته به صرف تاسو هغه خط ولیکئ. نو ګوره دوستانو زه دلته سلام لیکم او دغه رقم نمبر اف ریپیټ. کله چې تاسو نمبر اف ریپیټ ولیکئ، نو زه دلته دغه 200 وارې لیکم. نو کله چې ګوره دوستانو په تاسو په 200 وارې باندې کلیک وکړئ، نو دغه رقم ګوره دوستانو زه دلته راځم ریپیټ وم. کله چې ګوره دوستانو تاسو ریپیټ ووایئ، 200 وارې سلام ولیکل شو، دلته تاسو لیدلی شئ. او دغه رقم که دغه تاسو کاپي کړئ، تاسو یې غواړئ په واتساپ باندې چاته ولېږئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره لیږلی شئ. هغه به دوستانو تاسو د شیر په بټن باندې کلیک وکړئ او تاسو په واتساپ ور وښایاست، هغه خط به هغه سړي ته ولېږئ. او دغه رقم دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې چاته خالي میسج وکړئ، بلینک ټیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه رقم به تاسو په سوادته باندې کلیک وکړئ او دغه رقم تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ، تاسو په واتساپ ور وښایاست. او که تاسو غواړئ چې دا خط هر چاته ولېږئ، تاسو به دغه سړي په نوم باندې کلیک وکړئ او تاسو به سینډ ووایئ. ګوره دوستانو هغه سړي ته به خالي میسج ولاړ سي، یعنې دا میسج خالي ده. او دغه رقم دوستانو بېرته که تاسو په بیک باندې ولاړ سئ، کله چې تاسو په بیک باندې راسئ، په ډایرکټ میسج کې بیا تاسو هر چاته ډایرکټ میسج کولی سئ. او په سټیټس کې ورکې دوستانو که هر چا په سټیټس باندې یعنې ویډیو درولې وه یا دغه رقم تصویران درولي ولو، هغه به دلته دی تاسو ته راواړوي او هغه به تاسو په خپل موبایل کې ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډ کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو ما تاسو ته ویلي وو چې په اخر کې زه تاسو ته د ویډیو د ډاونلوډولو طریقه هم درښیم. دوستانو کله چې تاسو په ګوګل کې تاسو دلته دوستانو www.beautifultrending.com، نو ګوره دوستانو کله چې دغه ویب سایټ تاسو سرچ کړئ او دغه رقم تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ، دغه ویب سایټ به دلته تاسو ته خلاص سي. کله چې دغه ویب سایټ تاسو ته خلاص سو، نو ګوره دوستانو دغه ویب سایټ به دلته تاسو ته خلاص سي www.beautifultrending.com. کله چې دغه ویب سایټ تاسو ته خلاص سو، په دغه ویب سایټ کې دوستانو تاسو کولی شئ چې هر اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې انسټال کړئ او ډاونلوډ یې کړئ. اپلیکیشنان کوم چې په پلی سټور کې نشته، هغه دلته تاسو ته ډېر په اسانه طریقه سره میلاویدی سي. نو دوستانو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي وي. که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره
زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ، ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.